چې په 100 روپیا باندې به زما کور کې کار روان شي دا 50 روپیا ستا د کور د کار لپاره په دې باندې به دونیسا الله دې کامیاب کړو الله دې ډیر درکړي دا ستا د کور د روزګار لپاره چې ځان کور کې وړو کې شان روزګار روان کله پاک و په ډیر برکت واچي خلکو سره وسېری وي ما ته پته نه چې قبرونو لز السلام علیکم कपड़ा बसूला 50 रुपये ला और तो कम दे वो خور نه دا خو نن خو سزینو کې اختروم دی بلکې دا سه بو وای چې به د اختر شپې ورځې دي ته ولې روته دی روټ ته خاوند نشته نشته بیمار دی بس مجبوریم ضروره مجبورین راوځي څه چل دی هغه چا څور کړی دماغي تکلیف دی دماغ تکلیف دی بس په خبر کې قرضدار او ډیر زیات بل تر دیکھیں تو 100 روپیہ رزگاڑی دیکھیں تو 100 روپیہ رزگاڑی شدا خرچ ہے بس دیکھیں بس گٹو بس اللہ میرا بان نکل اللہ سورہ کی اندازتن تا چې سټه ما پوری دلته مخامه پوری بس مخامه پورتا 100 روپیہ پاتې کیږي ګټه چې تا ته مزدوري پات بس 0 روپیہ ما کې بس ما مجبوریم ډیره ضروره مجبوریم راوځم دا سو کپڑی دي تا سره دا ما سره ټول شماره چې رسولي ماته وای شبا دا چې د شماره ګرانه بشي خو دومره خبره ته پته لګي چې تا سو غشتي دي کنه دې ما غسته وي خو اسمه یاد وتی دی او نو سمې بیمار دی هغه بس هسپتال کې دا لور مې بس دماغ بالکل کار نه کوي نو سینې بیمار دی پکار دی بیا ولا یو پاتې دی نو پلار پرې خوستي دی نه وړي پکار دی خو دې ته سره هسپتال کې وي یم پکار دی چې سره هسپتال کې وي نو مجبورې ډیره ده کنه یو بس هغه نور بچم پکور کې دی او یو لور مې بلم کونډه دراته نو بس سو وی امر بس هغه هسپتال ته مول ورزم دی کمپلیکس کې دا کم سبا کو تم پته ده کور وال تم پته ده بس دوی کرور شمونسته بس ابل ورځ مې الو راغله ډیر جړلې بیا مې ول پیسې ورکړې 1000 روپۍ مې ټولې کړې دا ول زیه بس سبا کې هغه بیا خپل کور ته رااله سلو یکتیو باټول سلو یکتی کمپلیکس کې وباسره بیا کور ته رااله خپل کېستنه لاړه واستې خپل اپریشن مولا وکړو دا ټول ژوندۍ د تکلیفونو لا ټول ژوند د تکلیفونو دي الله دې رب خپل رحم وکړي ټول ژوندۍ زما بس دا سو مر چې ټول بس د کپ خفګانو خور دا چې زه مخامخ ناسم کنه د سوې ضرور د مخامخ ناشته ټیک شو زه وایم چې دا سیو کې سبا اختر دی کنه سبا اختر د نیمو خلکو نن مختر دی خو سبا زموږ د ټولو اختر دی زه هم چې دا اختر ته پکور کې تیر کا د خپل بچو سره تیر کا خپل ماشومان سره تیر کا دغه کمی کپڑی دي دا شو جاته په ما را خرڅ کړي دا چې 100 روپۍ دغه حساب نه کو ټیک شو دا بدا سے کارو شي دا ټولې کپڑے زما د 100 روپۍ شوي دا تعالی رور درګي دا چې مخامخ ناس ما ته وی رستا رور ناس دی زما رور ما زما سیم ګورونه چې امر کړی یو ورونه پاتې دی الله دې کامیاب اغله دې الله پاک ډېر جون ورکیو کم چې نشته غیر الله پاک وبخي الله پاک ته باندې خپل رحم وکړي خو ورته چې تاسو د مدیر لپاره د چې ته خوشاله شې نو زه خو دې لپاره نه مولاله کنه چې ته ما ته جاړې نو بیا خو زما نورم دله خپي تارور مې واپس ټول مر په خفګان لګا چاري په نشته زه ضرورم کنه چې زه ضرور شوم خو به داسې وګڼم چې دا ټول پښتانه ستارونه دي نو ګوره ته به خفه کېږې نه دا بیسې ونیسه ته دا 100 روپۍ تاله یو رور درکړی د دې لپاره چې زما دا خور چې کم دی چې زما دا خور چې دی چې دا د اختر په کور تېر کړي الله دې خوشحاله کړه ولاد دله ډېره درکړي وروره بس اوس مې سوچ کوم کېناستې دله ما وروره بس د مور قبر لم نشم تللی دلته هم دشمنانو خښه کړې ده بس د اختر شپه ده بس خفګان خلکو سره وسېری وي ما ته پته ده چې قبرونو لځي خور داسې وکړه که نه دغه چې څه دي دغه زموږ په قسمت دي کور مې داسې دی چې دغه بس خفګان نه دي وروره ډېر زیات ته داسې کار وکړه خورې که نه زه تاله یو مشوره درکوم
ته چې په کوم علاقه کې ته په دغه علاقه کې په کور کې دننه ځان له داسې روزګار روان کړي د منیارې کار بل چې امراته دا ویل خو وس کې قرضدار شوی ما ډیر هغه باندې به څومره پیسې لګي هغه باندې دا 100 روپۍ لګي خو چې په خبر نور تر راوړم 100 روپۍ نه خوري دغه 100 روپۍ ما تعالی کمې درکړې کنه دا خو ما تعالی دې په درکړې چې ستا اختر خولي تیر شي ټیک شو الله دې عمر زیات کړي زه دا کار کوم ما پړار باندې چې کینه منور بس دې مې ډیر ښه په عزت پکې نه ما ګرځم په پورون باندې از موږ څه دې عزت یې ژوند دی ته چې په 100 روپۍ باندې به ما کور کې کار روان شي دا 50 روپۍ ستا د کور د کار لپاره په دې باندې با دولي سا الله دې کامیاب کړو الله دې ډیر درکې دا ستا د کور د روزګار لپاره چې ځان کور کې وړو کې شان روزګار روان کړه پاک و په ډیر برکت واچي خو مش کلمه سرتا خدای مهامه کې بس د نور دلار سر د کوسونه ډیر استړی شي زما خور چې په کور کې دننه په چار دیواله کې دننه ناستې نو خخ الله دې کامیاب کړو الله ته انت خلق رو رقم دی بس ولا پاک دې باندې خپل رحم وکړي الله سخزي کې پکار کړو اوس کوړه لاړه شه اوس کوړه لاړه شه زما ولې نه وې زما دا 15 کال تیر کړ پړ په دغه باندې ما تیر کړ ټول عمر زما په روډ پستریزم نه کور کې د جمعې ورځ مې معلومه نه مې اختر معلومي لازم اسه زندگی نن چې ضرور مخې دراغه نو خو بس نه څه خوشاله لاړه شي کنه ډیره خوشاله مرورس الله پاک دې باندې خپل رحم وکړي الله دې باندې خپل رحم وکړي دغه یو سلام الله پامان تاسو شان خلک کمی رورا الله دې باندې رحم وکړي الله پامان بچو دغه Mm-hmm.